د کونړ د صنعت او سوداګرۍ ریاست په مشرۍ د کمیسیون په هلو ځلو د اسداباد ښار هټیو څخه څه د پاسه 4 ټنه تاریخ تیري خوراکي توکي او مشروبات راټول او په عام محضر کې وسوځول شول. چې موږ بازار ته هغه شی نه راوارد کړو چې د هغې کیفیت هم صحیح د هغې تاریخ هم صحیح او برابر نو دغه ټولو نه دغه خواست کوو چې د اعلی کیفیت والا د ښه کیفیت والا شی او اجناس راوارد کړي او بازار ته بې کیفیته شی نه راوارد نه کړي. د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي ځینې خوراکي توکو او مشروباتو کې داسې مواد استعمال شوي چې د وخت په تیریدو سره خپل خاصیت د لاسه ورکوي، نو دا اړینه ده چې د خوراکي توکو په پرله پسې څارنه ترسره او عام خلک یې له ګواښ وژغورل شي. د ښار نه هم دغه بې کیفیته او تاریخ تیري شیان هم راټول کړل خو ستاسې په مزار باندې هم دغه وصولو دا معلومه خبره ده بې کیفیته شیان هم سړي ته ضرر رسوي ځکه چې کیفیت یې ښه نه وي غذایي مواد هغې کې پوره نه وي خصوصا ماشومانو ته هغې په نشونما باندې په قد باندې په ذهن باندې بد اغېزې لري. بل لور ته د اسداباد ښار یو تن اوسیدونکی د کمیسیون دا چاره ستایي او د اسلامي امارت له مسؤلینو غواړي چې دغه ډول کړنې تل ترسره کړي. ډېر ښه کار وکړو چې دا کوم توکي د خلکو نه راټول کړي دي دا تاریخ تیر شیونه چې کوم مواد دي یا انرژي دي یا بسکټ دي یا نور خواړه دي دا د خلکو صحت ته هم تاوان رسوي او ذهن ته هم تاوان رسوي. د یادونې وړ ده چې د یاد کمیسیون له لوري د مرکز اسداباد سربیره په ولسوالیو کې هم د تاریخ تیرو او بې کیفیته توکو پلټنې روانې دي.